دغه یو ثوابه یو لیوانی راغلی ما تبر ور سره په صادر کې تاو کړی دا سراوی وستو ویلا بجلیګر مولا ته مالا وزین ویلا ډیر شور دی چې جوړ کړی دا تبر ګور کې ما کوم زه یریدم چې رښتیا څه اصلي حالات ګډوډ غوندي دي و مې نو مال چل سره ویلې چې وایي جنت جنت کم دی په دې تبر مې ټول جنتونه مات کړو ټوکړي جنتونه نشته او نه بیا د جنت نوموال او په دوزخ کې مې خسي خواله دی او ګرم کړي خلق تیار و اور علی گئے خمزدار می گرم کړي دی اور علی گئے او کدی بیا چغه ما اور دی د جنت خبره په دې تبر بدی کې مال جی ډیر خراب بچ په خیر خیریت لاړ مال خدای شکر دې دا څنګه رستم کې شو خبره ټیک کړي جنت دې خو ګورئ اتیا کال دی یو سړی عمر اتیا کالونه شپارس کاله پینزلس اوبا ساد ورکوټوالي پینزش پیته کالت پاتی په پینزش پیته کاله کې چې تا پینزه وخته منځونه کړي لکه اوس مولانا صاحب دی چې تکبیر اولا او جبه تراتل وغیرہ وغیرہ د دې 65 سال د منځونو اوقات حساب لګوي چې په یو ورځ کې په 15 وخته منځونو باندې څومره ټایم لګي زیات نه زیات یو غنټه به لګي ٹھیک شو که زیات یو غنټه سوا غنټه ډېډ غنټه خلاص 65 کال کې ار ورځ یو نیمه غنټه د دې حساب لګوا د دینه 2 میاشتې مزدوري نه جوړي 2 میاشتې نو دا په 65 کال کې 2 میاشتې مزدوري خدای لا کړې او قیمت یې څه غواړي د 2 میاشتو د مزدورۍ قیمت څه غواړي هغه جنت غواړي چې د چا یو کوټه به د بلغلري او د هغه یوې کوټې پلنواله باس پیته میله شپیته میله او بیا د هغه کوټو اوسیدونکي ښځې یوه ښځه چې هغې ته حوره وایي هغه دومره حسینه وي چې 80 جوړې به اغوستي او د هغې نه بعد به هم په دې پنډۍ کې مازغه ښکاري د هغې نوکران به څنګه نوکران به دومره ښایسته تاله چې کوم نوکران وړاندې رستو به کېږي هغه دومره ښایسته دې قرآن کې تاسو واورئ اذا رأیتهم حسبتهم لؤلؤا منثورا الله فرمایي چې ته ورته وګورې نو په دې هلکانو باندې دا ګمان راشي چې دا خو هلکان نه دي چا د ملغلرې نه تار ویستی دی او یو د بل د پاسه ټپکوي خادمان د جنت به داسې په کومو لاسونو چې تا ته اوبه او خوراک پیش کوي وحلوا اساور من فضه د زرو کنګړې به په هغه لاسونو کې اچوي وسقاهم ربهم شرابا طهورا تاسو خیال راغلی جامې به څنګه اغوستې تاسو نوکر خې جامې اغوستې شو د دې خانانو نوکران وګورئ چې خې تم خان شوي سپیرې غوندې جامې اچوي قرآن وایي د جنت نوکرانو بس تا څنګه جامې اچولي عاليهم ثياب سندس خضر واستبرق عاليهم ثياب سندس د شنو رخمو لباس به الله چې خستمي او بیا شین لباس مچو الله دې موږ ته نصیب نوکران به بیا بستا دا ایریا څومره
په جنت کې واسطه مقام څومره سل کال چې په اسما زلو کې نو خپل رقبه به معلومه نه کې چې د جنت کې زما رقبه څومره نو دو میاشتو په مزدورۍ په 65 کال کې ته غواړې هغه جنت او بیا دا 2 میاشتې مزدوري دې څنګه کړي دلته جمعات تم راغله منځ دیم کړي بار چې تله بیا دې پاوکم تللم شروع کړي ٹھیک شو دفتر ته چې تله بیا دې د خلکو سرمنی وستلم شروع کړي او جمعات تم راغله کور ته چې تله ټول شپه دی وی سی آر تم تیرا کړي جمعات ته چې راغله بیا چې تله پنشتر حال کې کما شو چې کیږي نو لیډای دې ځان سره کړي دا او ته لیډا ور سره هغه شولم کړي او جمعات تم راغله نو ماما ته په ایمان وایا چې دغه منځونه د 2 میاشتو بم په قیامت کې ستا په دې مخ درويشته شي کنه ولی ما مهنت کړې زکه چې دا منځ نو قران وایي د منځ خاصیت دا ده ان الصلاه تنها عن الفحشاء والمنکر مون سره د بدو کارونو نه منی کوي چې ته د جمعات نه بار د بدو نه منی نشوي معلومیږي دا چې مستا پسې درويشته منځونه دم داسې دي اوس بکیات بیا قران کریم دا قانون قران غرض دا نه دی تراو کې خو زیات نه زیات قران اوریدل سنت دي که چا وانه اوریدل نو کافر کیږي نه ټیک شو قران قانون دا معنا چې تب ټول ژوند دې قانون ته وقف کړي دې چې څنګه وای هغه څه په دکانداري کې دې چې څنګه وای هغه څه په کور کې برتاو قران ویلي دي چې وقرنا فی بیوتکن ولا تبرجن تبرج الجاهلیه الاولى اے پیغمبر خزو ته وای چې په کور کې نه خبردار چې دینه بعد د کور بارو نه